خو یو وارې ټول ملک لاندې که نو هماغه خبره شوه. ته په فتحه کې بله فتحه رامنځته کوې، یو وارې په خپله خبره کې د ځان سره په تضاد کې اخته یې. یو وارې وایي ټول ملک یې ونیو، په 15 د اګست افغانستان اشغال دی، عملا د پاکستاني په غېږ کې پاکستاني په لاس کې دی. بیا په 2026 کې پسې راپورته چې چاله پاکستاني خو 22 کیلومتره په پلانکي ځای کې مخته راغلی. یو سړي چې ټول ملک په لاس کې نیولی هغه 22 کیلومتره څه کوي، خو شپږ نیم لکه مربع کیلومتره هېواد د هغه یې نیولی دی، د 22 کیلومتره باندې دی څه کوي. تضاد کې یوه خبره دی له بل سره په تضاد کې دی. یو وارې راځي طالب دښمن دی، د طالب د دښمنۍ باندې باور لري چې طالب د افغانستان سرسخته دښمن دی، باید د سره هېڅ نوه خبره ونه شي. په 2مه ورځ راپورته کېږي، بیا ژاړي چې د طالبانو کمې ډیپوګانې کمې وسلې چې د طالبانو په سره موجودې دي، طالبانو په لاس کې دي، بیا په هغه باندې خفه چې دا ډیپوګانې ولې ختمې کړې. نو چې یو وارې ستا دښمن شو، ستا د دښمن په وسلې په ختمېدلو ته ولې خفه یې؟ خو ستا د دښمن وسله ده، که بمبار شو که ختمه شو، ته خو باید خوشحاله شي ستا د خبرې په اساس باندې. بیا راځي وایي چې د افغانستان خو عملا د پاکستان په لاس کې لوېدلی دی، هر څه د پاکستان دي. نو دا څنګه پاکستان هر څه په لاس کې دي، خپلې وسلې خپله ړنګوي، خپلې ډیپوګانې خپله ختموي. یو وارې وایي چې ټول هر څه د پاکستان په لاس کې دي، قانونه یې زغلوي، دا یې زغلوي، هغه یې وړي، دا یې وړي. نو وسلې دې ویسي، وسلې لا نه دي وړي. نو ډیپوګانې بیا چېرته پاتې شو چې دی اوس بمباروي؟ تا داسې کوم هغه لیدلی، کوم هېواد دې لیدلی دی چې په ځان باندې خوله لګوي، خپلې وسلې خپله دې بمباروي؟ په خپله خاوره کې چې دی ور یو اشغال کړی د نیولې د دوباره فتحې پکې کوي، بیا پکې 22 کیلومتره او 10 کیلومتره مخکې وروسته راځي. دا کوم تضاد دی چې تی غږوي د یوې خبرې له بلې سره؟ دا خو تضاد دی، خلکو ته دروغ وایو، خلکو سره منافقت کوو. دغه شی تضاد دی چې مونږ خلکو ته وایو چې وروره د دغه تضاد سره دا یو خبره بلې ته غاپي. دا څه رقم خبره ده چې په 15 اګست اشغال ختم شو، ختم شو، نو بیا دوباره پکې د فتوحات له کوم ځای نه راپورته شول. پاتې شو د دیکتاتورۍ خبره. ته ماته کوي چې ته ګویا مکتبونه بندول کوم مثبت شی دی. نه، موږ خو ډېر واضح خبره کوو، 3 ستونزې له طالب سره لرو. یوه مسله یې دا ده چې د پاکستان د نفوذ خبره ده. که په طالبانو باندې د پاکستان نفوذ چې پرون موجود وو نن کمیږي، موږ د دې شي هرکلی کوو. هغه نفوذ چې ختم شو، د طالبانو د پاکستان مکمل نفوذ له دې هېواد نه باید ختم سي. او که دا نفوذ موږ ختم کوو، موږ یوه لاسته راوړنه درلودلې. دومه ستونزه مو د طالبانو سره د ده راډیکاله فکر دی، د ده دیکتاتورانه فکر دی، ځان محوره حکومتداري ده چې دی یوازې ځان باندې په افغانستان کې کوي، د وګړو حقونه نه ورکوي. چې دا داخلي بحث دی. دا داخلي بحث په دې دی چې دا په دې خاوره نور مخکې هم شوي دي. په ډېرو هېوادونو کې دیکتاتوران موجود دي، دیکتاتوري یې کړې ده. د هماغه هېواد داخلي بحث یې خلک بل چاته بلنه نه ورکوي چې راشه تې راته چپه که. ځکه دا داخلي بحث دی، د ملت په اراده، د خلکو په دغه باندې موږ باور لرو، د دې په خلاف به دی راپورته کېږي. بله خبره ته دا کوي چې موبین د پاکستان په خوښه نیولی. داسې بحثونو ته خو که لاړو، فضل الله د پاکستان په خوښه ونه ویشتل شو، ولسمشر غني خوشحالي ښکاره نه کړه، په پریس کانفرنس کې ورته ونه ویلې چې موږ ستا دپاره فضل الله په جلال آباد کې وویشته، ستا دپاره مو لطیف مسعود په لوګر کې درته بندي که در ومسپاره. که خبره په دغه اساس باندې په خلکو د پاکستان دغه ثابتوو، بیا داسې خو موږ په تاریخ کې نور ډېر بد مثالونه سره لرو. بیا هغه مثالونه بیا په ځان منې ته د پاکستان په خوښه دا کارونه کول. دغسې مثالونه خو موږ حتی زندانیان خو څه کوي، وژل کړي د پاکستان دپاره. کړي مو دي که مو نه دي کړي، لاړ شه میډیا راواخله، د ولسمشر غني بیانیې دې راواخله، خبرې راواخله، دا خبرې کړي که یې نه دي کړي. بل د ملي فکر خبره وکړه. ملي فکر دا نه ده چې افغانستان سبا بلې کورنۍ جګړې ته ویسې په دې نامه باندې چې په افغانستان کې یو غم چې راغلی هغه ته وایي چې تا په دې خاوره زه بالکل نه منم. د وطني مشترک ټکي په توګه چې دا وطن دی، هغه هم زه تا دپاره نه منم، تا ختموم، تا بیا زه د پاکستاني غېږې ته وراچوم چې بیا زه دلته جمهوریت کې حاکم شم، 20 کاله بیا ته په ما ځانمرګي کوې او هره ورځ بیا ما 200-300 عسکر وژل کېږي. دا ملي فکر دی. افغانستان دې غم ته ور مخامخ کوې. ستا د ټولو خبرو نه جوړ دغه شی دی. هغه شی چې زه په افغانستان کې نه غواړم، ته یې غواړې. ته د غمیزې بل پړاو غواړې، زه د غمیزې بل پړاو نه غواړم چې په ما تکرار شي. وبښئ زما دې ثانیې زیاتې شوې. ګورې زه برلانډه خپلې پاتې خبرې چې هغه وخت مې نه و پوره کړی به ترسره کړم، بیا د همدرد صاحب د نور غږېږي. ښه ګورې خبره دا ده، دغه وسلې، دا وسلتونونه، دا تحکیمات، دا د افغانستان چې دا نن بمبارېږي، دا د طالب نه دي، دا د افغانستان دی. ننګیال صاحب ښه ته دا تعبیر دی چې مه کوه چې د افغانستان هر څه په طالب پورې ارتباط لري، او که چېرته پاکستان په افغانستان کې حملې کوي، دا په طالب حملې کوي. بالعکس په دغه اوسنیو حملو کې تر ټولو کم طالبان ټارګېټ شوي، بلکې نه دي ټارګېټ شوي. یوازې له ډېرو کمو مواردو پرته اکثریت عام خلک وژل شوي دي. حتی داسې شوي دي چې وسلتون
یا مثلا د پاور پلانټ بمبار شوی دی په څنګ کې د طالبانو غاټه تجمع هغه نه ده بمبار شوی. دا خبره ته داسې دا رقم مه رااړوه په غلط طرف یې مه وړه. صحیح ده. دومره خبره دا ده چې فضل الله چې افغانستان حکومت وزلی فضل الله ملا محمد عمر ته بیعت ورکړی و د افغانستان د اردو په خلاف جنګېدو. جنرال موبین چې دوی نیولی ده هغه د دوی خپل کس و د دوی خپل ډنډورچي و او یوازې جنرال موبین یې نه ده نیولی. 2000 نفره دغه بله ورځ بلوچان چې په قندهار کې وژل کېدل هغه بلوچانو سپین ګریم طالبانو په لاس ورکړل د هغه یې پې باندې وژلي دي. نو دا خبره ده چې وژل کېدل هغه څه قصه وه؟ خو ګوره خو ته بیا وایې زه د طالبانو ملاتړ نه کوم زرګر سره وخت د قرار صاحب دی وخت د قرار صاحب دی افغانستان کې خلک جنسیت ته ورمخامخ کوي. نه وخت د قرار صاحب دی مې کوه 15 دقیقې وخت ورکړه دا اوس شروع شو. مهرباني نه زه خپله 2 دقیقې وخت پوره کوم 15 دقیقې وخت نه پوره کوم. نه وخت د 20 ثانیې پاتې و 2 دقیقې نه و پاتې. خو ته خو پکې راولوېدې که نه اوس به زه خلاص وم خبره به خلاصه وم. خبره کې بیا حوصلې کېږه خبرې ته زما زه همدرد ساته نوبت ورکړي ورور. دغه طریقه ده بس په خبرو کې در ولوېږي. جاوید همدرد صاحب ته ما ورکړه قرار صاحب ما ته بس ختم شوم دلته نه قرار صاحب بریک ورکړو بیرته به راسي. نه خو چې پاتې نه ادامه کوو نه غواړم چې هغه وخت مو بیرته خراب نه وخت نه دی وخت خو داسې کوم هغه نه دی خو د سټاپ واچ بیا دغه کوي تا ته 15 دقیقې وخت درکوو تر ټولې خبرې خلاص کړه زه یې نوټ کوم یو ټکی دی بیرته زه ځواب درکوم. قرار صاحب او ته ټایم واخله خپل ټایم واخله. خبره کوم بیا به اوس بیا 2 دقیقې د خبرې ما نه کړي دومره خبره به نه کړي بیا به پکې رالوېدل. نه خو ته 15 دقیقې ژمنه وکړه چې دا به دا وار زموږ په خبرو کې نه رالوېږي. وخت درونه غورځو ځکه تا شاته بیا ته دغه ژمنه وکړه اوهو دغه ژمنه وکړه چې ته به بیا زما په خبرو کې نه رالوېږي. وخت د خپل خبرې وخت بس کړی ځواب وایه کمې خبرې دي چې وشو د هغه ځواب مې وویلې نوې خبره کوم. لا اله الا الله محمد رسول ما ستا د خبرو ځواب وایي ستا راباندې جهاد نه کې سره د افغانستان وسلتونونه دي د پنجاب مربوط کړل. ما درته وایي د پنجاب نه دي د افغانستان اشغال خو دا تا خو ویل تا خو د اشغال په ټول وطن په پسټ کې نشي بارولای. خو تا خو ویل بار کړی دی وسړی سیاسي شی بار کړی دی تعمیر خو نشي بارولای. خو د رنویګانې په تعمیرات درته وشتل د حریم سي درته پایمال کو او دا کار چې چلو دا خبره خو ته وایي چې حریم نه دی پایمال کړی مونږ وایي چې حریم پایمال کړ. تا خو ویل وایي زه د خبرو ته پرېږدم. قرار صاحب ننګیال صاحب دغه د تا له اوله تر اخره طریقه ده مختلف سړی چې لږ خبره پې در واړوي چې بل لږ پې در واوښتې بیا ته خبرې ته نه پرېږدې او دا صحیح کار بس خلک اوري ته د قرار صاحب دغه ټایم دی دا سړی نوټ کړي پخوانی کوم ټایم دی چې پاتې شو هغه پسې بیا شاته مه راځه چې زما 2 دقیقې پاتې وي مې پاتې کوم ټولې خبرې وکړه خلاصوله خبره خو ته مې خبرې وخت خو دې خپله وختي بس کړه نو تا خپله نه بس کړه اوس به داسې وکړې ټایم پسې نوټ کړه خیر زه بیا دا ټایم به ریسیټ پسې نوټ کا خپل د وخت خبرې نه ختمي چې بیا وروسته په موږ احسان نه کوي چې سړی ما حوصله کوئ ټول اړخونه په پام کې ونیسئ. قرار صاحب زه به ستا ټایم ریسیټ کړم. ننګیال صاحب خیر 15 دقیقو دپاره به قرار صاحب ته غوږ ونیسو. ما کمې خبرې عادت دي پخې خبرې نه عادت مهرباني خبرې وکړه چې څومره پخې خبرې کولی چې زه به یې نوټ کړم ځواب یې درکړم. پخې خبرې دا دي یو هم پرې نه ده. ته د طالبانو د پاکستان له غلامۍ منکر یې. په دغه حمله کې چې پرون د خلیفه بیان راغلی د پاکستان په ضد ته دغه بیان تحلیل کړه چې دی د پاکستان دښمني کوي که ستا دښمني کوي. په دغه حالت کې دی په خپله پاکستان ته اعتراف کوي چې دا اوس موږ په افغانستان کې ستا مخالفین بندیان کړي دي. ده خو د یو کس د خپل ډېر نږدې کس خبره وکړه لیکن په افغانستان کې 2000 نفره د پاکستان مخالفین د اوس پاکستان طالبانو بندیان کړي دي. طالبان په افغانستان کې پاکستان ته دا لیوریج ورکوي چې هغه د ترهګرۍ پروژې له واشنګټنه واخلي په افغانانو باندې عملي کړي. طالبان افغانستان بیرته یوې نړیوالې جګړې ته ترهګرۍ وړي چې د ټولې نړۍ ترهګرۍ راوستي دي په افغانستان کې پنډ کړي دي. تاسې دغه جګړه توجیه کوئ او د دغې توجیه نتیجه به دا وي چې افغانستان به بیا لکه د 9/11 نه وروسته چې کله دغه وسول او امریکا دلته په افغانانو بمبارونه کول د 20 کالو لپاره بیا به تاسې افغانستان دغسې حالت ته راولئ. اوس به زه ستا د منطق په اساس درته وایم چې ته وایې چې په دغه کې په موږ په افغانستان کې ځکه یې طالبانو ملاتړ کوو چې دلته یو پردي حمله کړې ده. عین حالت په 2002 کې و
کله چې پردی امریکایي راغی ته د امریکایي په څنګ کې د طالب په مقابل کې ودرېد. که چېرته طالب افغان و او ترهګر نه و بیا دا ته 20 کاله ولې د امریکایانو سره د طالبانو په خلاف ولاړې؟ که چېرته طالب ترهګر و او افغان نه و بیا نو اوس ولې افغان سو او اوس ولې ترهګر نه ده؟ دا ډېره اساسي پوښتنه دي. مننه، زه نور خبره نه لرم. مهرباني ننګیال صاحب. شرافت صاحب تر ټایمر ولګو ننګیال صاحب ته 15 منټه چې هغه غواړي فل 15 منټه خبرې وکړي. مهرباني ننګیال صاحب تاسو نمبر. ګوره قرار صاحب، یو خدا ده چې د طالبانو د پرونۍ ورځې د اړیکو نه د غلامۍ نه ستا په خبره هیڅوک منکر نه دي. مونږ دا وایو چې په اوسني وضعیت کې د طالبانو د پاکستان ترمنځ اختلاف راغلی. ته پرونۍ ورځ په نن باندې تطبیقوي چې پرونۍ حال چې دی په نن ځکه نه تطبیقېږي چې پرون ته د امریکایانو سره ائتلافي وي، ستا ولسمشر یې تر ټولو نه محبوب سړی و، په پارلمان کانګرس کې ورته د ورځې 10 چکچکې والې، نن یې حتی 2 خبرو یو سټیټمنټ ته نه پرېږدي. مونږ دا وایو چې په سیاست کې پرون ورځ او حال چې دی دا تغییر خوري. پرون ته د یو چا ملګری پاتې کېږي، نن د اختلاف رامنځته کېږي، دښمنۍ ته ځي او دا هر وخت په سیاست کې کېږي. پرون چې دی د هغه ملګری پاتې شوی دی، نن اختلاف رامنځته شوی. دا اختلاف د افغانانو په ګټه باندې د ملت په ګټه مونږ څنګه کولی شو د دې نه استفاده کوو؟ د پاکستان نفوذ په افغانستان کې ختمولی شو، دې ته یو فرصت برابر شوی. دا نفوذ باید د پاکستان ختم شي. ته وایې نه دا اصلا کې وجود نه لري، دا هېڅ امکان نه لري، دا بیخي سره تړلي دي. مونږ وایو دا امکان لري. ډېر ائتلافونه پخوا مات شوي دي چې اصلا کې فکر نه کېده چې حتی زموږ د ولسمشرانو ګاردان نورې نړۍ ورکړي ول، دومره سره نږدې ول، دومره سره ساتل، بیا یو وخت ویزه نه ورکوله. دا اختلافات په سیاست کې یو ورځ کېږي، په سبا ته ماتېږي. بنان ته مسؤل مکلف یې چې ته د وضعیت نه د خپلو خلکو د خپلو ملي ګټو په هغه کې څنګه کولی شي ګټه واخلې. بله خبر دا کوي چې ته خبره وخت ما ځواب کړی چې د بندیان کړي دي د پاکستان دپاره، تا د پاکستان دپاره وژلي دي. موږ نه وایو چې هغه کار ته د پاکستان د غلامۍ په اساس و، هغه دلیل نشي کېدلی. بل د خپل سړی بندي کړی، بل وزره د افغانان بندیان کړي دي، قرار فرق لري. قرار صاحب خبره بل دا اتهام ده چې وایي تاسو د طالبانو ملاتړ کوئ. نه، که په دغه اساس بیا د پاکستان ته عملا ملاتړ دا اوس عملا د پاکستان د بمبارونو توجیه لټوي او ورته وایي چې ګویا دلته خو نړیوال دغه راغلي بنان تیوله تر راځه بمبارونه ورباندې کوه. مونږ وایو نه، دلته نو مونږ کوم ځای کې دا خبره کړې چې د طالب ملاتړی سره طالب څنګ ته ودرېږه. دا پرون چې ویل چې مکتبونه یې بند کړي په دې وخت کې تاسې مکتبو باندې نه دا مونږ وایو بس هغه ته مونږ وایو پرایورټي ته راخله، د لومړیتوب بحث او د دومې سیکنډ د دومې درجې بحث او د لومړۍ درجې بحث سره فرق لري. مونږ دغه خبره کړې درجې ته ودې مانو مشروعیت دی ورکړه. نه تا خو ته د افغانستان حاکم دی منلی، د پاکستان ضد دی منلی. خبرو منځ کې ته راغلی دا وایي، مطلب چې پام دی چې خبرو منځ کې راغلی. عمر خو دروغ راپسې وایي تا ویلي چې پاکستان د بمبارو کې ما نه دي ویلي دي په ټول ملت ستا فیسبوک ګوري، ستا تبلیغات ګوري. فیسبوک کې ما چېرته ویلي چې پاکستان ښه کړي چې بمبارې کړې؟ دروغ ولې راپسې وایي؟ خو ته وایي چې په افغانستان کې بنان ټي ټي پي موجوده ده، طالبان زمینه ورته مساعده کړې ده، پاکستان بمبار کړی دی، یعنی ښه کار یې کړی دی. دغه د پرون له انډیا سره انډیا ټي وي سره ما ورته ویلي چې انډیا پاکستان دغه ترهګر په خپل ملک کې ښه کافي ډېر لري او دلته هم د غول له پاکستان راغلي دي. ما دغه چې ورته ویلي، دا مې نه دي ویلي چې پاکستان حق لري چې په افغانستان کې بمبارو کې مصاحبه پرته ده. د ټولو بحثونو نتیجه دا چې زمینه د مساعده کړې دلته د ډلې پرتې دي، بنان پاکستان کې بمبار کوي حق دی. ستاسو ټول بحث چې دا شی راوځي دا مهم نتیجه ده. د ټول بحث ځکه خو د فتوحاتو لپاره سر مخام ټویټونه کوي. ګوره ټویټونه کوي که نه کوي؟ ګوره یو ستا خپل وخت دی، یو په ما پسې دروغ ویل دي. داسې ته په زه درته ناست یم، ته په رڼو سترګو کې په ما پسې دروغ وایې. ټول خلک د ستا فیسبوک ته راسي چې تا څه ویلي دي، تا د پاکستان د پوځ د فتوحاتو خبره کړې که دې نه ده کړې؟ هله مرور یې ویشته، هله کابل یې ویشته، هله کونړ یې ونیو. خو کونړ یې ونیو، دغه خبره خو صحیح ده. په سرکاڼو کې ولې پرون هلیکاپټر کته کړې وه، دا خو د ټولو کونړیانو ته معلومه ده. نیول څنګه یې وروره راکته چې پوستې وسوځوي، بړستنې وسوځوي، توپکان ځینې واخلي، خو د ویډیوګانې تاسو په دروغو خو نه کېږي چې وایي تیاری راوغورځول او پیلوټ یې ژوندی نیولی او پیلوټ هسې ده. دلته یې هغه مشوره ورخوڅې کړې ده چې د پیلوټ باندې جنسي تیاری ونه کوي، دا مسلمانه ده.
دا خبره زما خبرې منځ کې هغه شوې نو دلته داسې خبره ده چې ته د عزیزي د زلزله ځپلو دپاره چې کوم کورونه جوړ کړي هغه عکس راواخلې په فیسبوک کې نشر کړي بیا ورته ووایې چې دا د مهرباني وکړه هغه د غزني زما خپل کلی دی هغه د غزني خو سبا ته به یو ټیم هلته ونیږو دا کلي ادرس به ته ورکړې چې وګورو ډاکټر ننګیال صاحب په ډېرې بخښنې سره بحث داسې وکړئ د افغانستان په تړاو باندې په یو بل باندې خیر دواړه افغانان یو دواړه زموږ مشران یې وایي خیر حوصله وکړئ د خپلې نظریې په بنیاد باندې دی ګوره داسې دی په افغانستان یو غم ته ور برابرېږي موږ وایو د غم نه بچ غم ته ور برابرې دا داسې کنفرنټیشن ته مو وځئ چې په هغه کې نورې ستونزې وزېږي افغانستان د داسې ګوره د جنسي تېریو قصه خبره وکړه تاسې به د یوې هفتې مخکې خبره لیدلې چې په تېرو 15 کالو کې په افغانستان کې 80,000 جنسي تېري شوي په ښځو باندې هغه سره اډمز ویلي دي ما په طالبانو کې تحقیق غوښتنه کړې ده ګوره هغه سره اډمز ویلي ما له طالبانو د تحقیق غوښتنه کړې ده وانه دروغ د دښمن نه څنګه د تحقیق غوښتنه کوي ستا خو دښمن ځان سپین که نو دښمن ته هم سړی وایي چې له دغه توره ځان سپین که یو ځل یو وارې چې دغه سو بیا ته د هغه نه د حقیقت هغه سره اډمز ویلي ما نه دي ویلي دروغ خلکو چې په کوم افتخار تا نشر که او ځینو نورو نشر که راځي دغه ټول شی ستاسې ټولې دعوې دغه شی دي ټولې دعوې دغه شی دي ګوره قرار صحیح ده طالبانو په جنسي تیری کړي دي سل خو مستند دي ملګرو ملتونو مستند کړي دي او ته نن د افغانستان د عزت او ناموس ساتونکي ورته وایي د سل خو یوازې په مزار شریف کې قیصاري کړي دي وسړی خو راشه ځینو خو تقابلي بحث کوي یعنې علماو انفرادي بحثونه طالبانو ولې پروا نه لري ځکه چې قیصاري کړي دي نو نه کوي ولې خبردار ته انفرادي بحث انفرادي بحثونه ته څنګه کولای شي ډاکټر صاحب بیرته انفرادي نه دي په جی ډي آی کې کړي دي و مسلمانان ډاکټر صاحب او قرار صاحب دواړو ته بیرته ننګیال صاحب یو 15 دقیقې به همدر صاحب واورو بیرته تاسو ته راګرځو او هیله ده دا بحث د خپلو نظریاتو په بنیاد باندې د افغانستان په تړاو باید وشي نه دا چې داسې بحث وشي چې هغه نورې ستونزې راوزېږي یا داسې تورونه په یو بل باندې ولګول شي چې دلته افغانان سبا تا تم لګي او قرار صاحب تم لګي دغه ډول بحث بیا دا ګوره شرافت صاحب داسې خبره ده مونږه د انصاف او عدل نه کار اخیستل ډیره ښه خبره ده مونږ باید میچور مخالفت د طالبانو وکړو افغانستان ته نور ستونزې را ایجاد نه کړو چې سبا په دې باندې ملاتړ کوي میچور مخالفت او ملاتړ فرق لري دا خو د اوږدې په اور کې افغانستان نه سوځوم لکه اندړ ولسوالي چې تا وسوځوله زه دا کار نه کوم د افغانستان سره دا چلند زه نه کوم خو د طالبانو خبره ده وروره طالبانو خبره خو د اندړ ولسوالي کې اربکیانو سره لپاره جنګ کوي ویاند وي هغه د داخله وزارت ویاند وي نه خو تا خو یو بل حد کې د ضد نه وتلی چې تا ته افغانستان داخله وزارت مربوط ته ویاند وي نو دونه بېوجداني مه کوه چې چا ستا ته قرباني ورکړې په هغو لعنت وایې دا خو نهایي بېوجداني ده یاره نه زه ګوره قرار صاحب مه دغه ته وړه قرار صاحب د تشنج د